السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د مفید الطالبین سبق هغه دې ځای پورې را رسېدلی و. من کتم سره بلغ مراده. کوم انسان چې خپل راز خپل سوچ دا پټو ساته نو دی خپل مقصد او خپل مراد ته به دی ورسي. نو دین ورستو صاحب کتاب لیکلی دی من احب شیئا اکثر ذکره. کم کس چې د کم څیز سره ډیر محبت کوي اکثر ذکره دا غي یادول ډیر زیات کوي. او دا خبره بالکل صحیح ده چې کم انسان د چا سره ډیر زیات محبت کوي نو هغه ډیر زیات یادي. که انسان د انسان سره محبت کوي نو هر وخت هغه په خیال کې وي، هغه په سوچ کې وي. او که چېرته انسان د بل یو څیز سره محبت کوي نو د هغې د حاصلولو دپاره هر یو کوشش کوي. او که چېرته انسان د الله سره محبت کوي نو بیا الله رب العالمین د حاصلولو کوشش کوي، بیا عبادت کوي او هغه کارونه کوي په کومې باندې چې الله خوشحالېږي. او بل د شعر هغه حصه هم ده چې څوک د چا سره محبت کوي المحب مطیع لمن يحب. چې څوک د چا سره محبت کوي د هغې اطاعت کوي، د خبره مني. نو دلته دی چې من احب شیئا چا چې د یو څیز سره محبت وکړو اکثر ذکره نو د هغې یادول ډېر زیات کوي. دین ورستو بیا صاحب کتاب یو جمله لیکلی ده او په هغې کې عبرت هم پروت دی او نصیحت هم په هغې کې پروت دی. هغې کې دی من وقر اباه. چا چې د خپل پلار عزت وکړو احترام یې وکړو طالت ایامه نو د ده عمر به سیوا شي. کوم انسان چې د خپل پلار عزت وکړو د خپل پلار قدر یې وکړو احترام یې وکړو نو د ده عمر به سیوا شي. او عمر چې الله څومره مقرر کړي نو هغه به مقرر وي. خو مقصد د دې دا چې کوم انسان د خپل پلار عزت وکړو احترام یې وکړو نو دی به د پلار نه په دعا کې پاتې شي. او چې کله یو انسان په دعا کې پاتې نو د هغه کارونه الله رب العالمین آسان کړي. په دې انسان باندې بیمارۍ ډېرې زیاتې نه راځي، خوشحاله ژوند تېروي. چې کله یو انسان خوشحاله ژوند تېروي بیمارۍ به ډېرې نه راځي نو د جسم به قوي او طاقتمن وي. نو چې کله جسم قوي او طاقتمن وي نو خامخا بیا د سړي عمر سیوا شي. او دا دې خبرې هېڅ کله دا مقصد نه دی چې کله یو کس جسم قوي نو هغه به ډېر عمر والی، نه بلکې اکثر کمزوري په دنیا باندې وي او طاقتمن دا لړ شي. لکه څنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احب یبسط له فی رزقه ویرسى له فی اثره فلیصل رحمه. چې یو کس په تاسو کې غواړي چې داغه عمر د سیوا شي او داغه تعریف ته ډیر زیات وکړي شي داغه نه رستو فلیصل رحمه نو هغه خپل رشتہ داری ملو کی. هغه حدیث علماء کرام مسله راځي چې عمر د انسان سیوا کیږي نه، او چې کله یو سړی خپل رشتہ دارانو سره خپل تعلق برابر ساتي نو دا سړی خپل کار طرف ته متوجه او د سوچ او فکر او غم نه کوي. چې غم او سوچ او فکر نه کوي نو د ته ټینشن نه، وجودي برابري، صحت برابري. او چې صحت برابري زر په سړی باندې بیماری نه راځي، او چې بیماری زر نه راځي بیا سړی بوډا کېږي زر نه. او اکثر په بوډاوالي کې د بیماری د وجې نه مرګ راشي. نو هغه حدیث کې علماء کرامو دا مسله راایستې ده چې کوم انسان رشتہ داري قایموي نو د دې انسان عمر کې الله برکت واچوي، یو قسم د عمر سیوا شي. نو دلته صاحب کتاب لیکلی دی من وقر اباه. چا چې د خپل پلار عزت وکړو احترام وکړو طالت ایامه د ده ورځې د ده عمر هغه به سیوا شي. بیا دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من طال عمره فقد احبته.
چا چې عمر سیوا شي نو تحقیق سره هغه د خپل عمر سره محبت کوي. ان څومره چې د انسان عمر سیوا کیږي دومره انسان د عمر سره هم محبت سیوا کیږي او دومره انسان د مال او د دولت او د بچو سره هم دغه مینه سیوا کیږي. چا چې عمر اوږد شي د چا عمر سیوا شي نو تحقیق سره دغه محبت هم دغه سره سیوا شي. بیا دې وروسته صاحب کتاب ډېره ښایسته جمله لیکلې ده او په دې باندې ځان پوهول پکار دي او بلکې په دې باندې عمل هم کول پکار دي چې تعاشروا کالاخوان، تاسو په معاشره کې درونو په شان اوسئ چې کله تاسو خپل ملګري د یو بل سره وخت تیروئ نو داسې وخت تیروئ کالاخوان په شان درونو، بالکل درونو په شان د یو بل سره معاملات کوئ، د یو بل سره تعلق ساتئ. وتعاملوا کالاجانب، او تاسو چې کله معامله کوئ نو کالاجانب په شان د پردو کوئ. اجانب د هغه خلکو ته ویل کېږي چې څوک په سیډونو باندې اوسېږي، لکه یو غټه علاقه ده یو جانب ته اوسېږي بل جانب ته، نو دی اکثر یو بل نه پیژني، د یو بل دی لري. نو تعاشروا کالاخوان، تاسو درونو په شانتي معاشره کې اوسېږئ، د یو بل سره تعلق ساتئ. وتعاملوا کالاجانب، او کله چې تاسو معامله راشي د یو بل سره نو په شان د پردو بیا چلیږي. او د دې صفه مقصد د پښتو کې هغه متل دی وی روري خوري به کو خو حساب کتاب به ترمنځ وي، لکه خپل منځ کې به تعلق ساتو د یو بل سره به وخت تیرو خو حساب کتاب به برابر وي چې څومره پیسې تا در رسي هغه به ستایي، څومره زما پیسې هغه به ما ته رارسي. د دې محاورې او د دې مقولې مطلب همدغه متل دی چې روري خوري به کو خو حساب کتاب ترمنځ. نو تعاشروا کالاخوان، تاسو معاشره کې وخت تیروئ په شان درونو. وتعاملوا کالاجانب، او تاسو معامله کوئ په شان د پردو. بیا دې وروسته صاحب کتاب لیکلی دی خیر المال ما اوقي به العرض، بهتر مال هغه دی چې د څه د وجې نه عزت محفوظ شي. په دنیا کې ټول نه عزتمن سیز هغه او ګران سیز خوښ سیز هغه سړي ته خپل عزت دی. چې کله یو سړی ډېر زیات مال دولت والی طاقت وسې رسي، خو چې کله په یو معاشره کې په یو علاقه کې دغه عزت لړ شي، عزت ختم شي، نو هغه علاقه کې بیا هغه وخت نه تیری، د هغه علاقې نه هغه بیا چرته کډه کوي، د هغې نه روانېږي. ولې چې دسه مال دولت شته خو د عزت ختم شي. نو خیر المال، بهتر مال هغه دی ما وقي به العرض، د څه د وجې نه چې عزت بچ کړی شي. اوس مثلا یو سړی دی د هغه سره مال دولت دی، هغه ته ویل کېږي چې یا به ستا د مال ختمیږي یا به ستا عزت ختمیږي. نو که د عزت ختم شي دی په مال باندې څه وکړي؟ مال خو بیا هم راځي، خو چې عزت یو پرې سړی لړ شي هغه بیا نه راځي. نو دله پکار دی چې دا مال په خوشحالۍ سره ورکړي خو د خپل عزت بچ کړي. نو خیر المال، بهتر مال ما وقي به العرض، د څه د وجې نه چې سړی عزت هغه محفوظ پاتې شي. بیا دې وروسته صاحب کتاب لیکلی دی جرح الکلام، د خبرو زخم، یعنی د ژبې زخم. اشد من جرح السهام، دا ډېر سخت وي د غشي ده یا د غشو د زخم نه. چې غشي په یو ځای باندې ولګي نو هغه څه وخت کې زخمي وي بیا ښه شي، خو چې کله یو کس ته پیغور وکړی شي او هغه په ناپوهۍ وخت کې یو کار کړي هغه ورته بیا ور یاد کړی شي یا ورته په جواب باندې بل قسم تکلیف ورورسي، زخم ورته ورورسي، دغه زخم بیا نه ټیک کېږي. دا بیا همیشه لپاره سړي ته یاد وي کله چې انسان د سړي مخې له ورځي. نو جرح الکلام، د کلام او د خبرو دا زخم اشد من جرح السهام، دا ډېر سخت وي د غشو د زخم نه.